وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د احسان الله په نامه د بادغیس ولایت نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې د قبرونو باندې شناخت درول د کم وخت نه دي، دا څنګه دي؟ نو محترم وروره، کله چې نبی صلی الله علیه وسلم په جنت البقیع کې عثمان ابن مزعون رضی الله عنه دفن ک، نو بیا یې د هغه سر یوه تیږه کېښودل او داسې ویلې چې موږ به د ده قبر په دې پیژنو. نو له دې حدیث نه علما استدلال کوي چې شناخت قبر سره دا یو ښه کار ده، د دې په خاطر چې هغه مړی پې باندې وساتل سي. اما لیکل په قبر باندې نو د ډیر احادیث راغلی دي. جابر رضی الله عنه حدیث ده، نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تدسیس القبور، قبرونه پخول والکتاب فیها، لیکل پکې کول، والبناء علیها، او په د شناختو لیکل کول او بنا پې باندې جوړول، والجلوس علیها. دغه حدیث حاکم نیسابوري رحمه الله په مستدرک کې راوړی ده، اول جلد 483 صفحه. بیا وایي څو احادیث نورم راوړي، بیا وایي هذه الاسانید صحیحه، دغه سندونه چې دي صحیح سندونه دي، یعنی دغه احادیث چې دي دا احادیث صحیح احادیث دي. خو وليس العمل علیها، په دې حدیث عمل نه ده سوی، صرف دا یو ټکی کوي چې دا لیکل په قبرونو شناخت خوې مخکې نم په شناختو لیکل. فإن أئمة المسلمین من الشرق إلى الغرب، مسلمانان ائمه د مسلمانانو له شرق نه تر غرب مکتوب علی قبورهم، د دوی په قبرونو لوحې لیک، اگر چې حدیث کې خو منع راغلی ده. وهو عمل اخذ به الخلف عن السلف، او دا عمل چې له شرقي دنیا او غربي دنیا کې د اسلامي لوی علماو په قبرونو لیکل سوي دي، دا خلفو له سلفو نه هغه کړي دي. الله پاک د روغ جوړ لره ورور. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مخلص کابلی په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې کله یو سړی مړ سي، بیا یې په ده باندې داسې یوه رجایي اچولي وي چې په هغې قرآن لیکلی وي، یا یې په ده اچولي یا یې په تابوت اچولي وي، دا څنګه ده؟ دا ناروا ده محترمه، شرعا جواز نه لري. علامه ابن العابدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې په دې بحث کړی ده چې په کفن باندې قرآن ولیکي، وایي دا څنګه دی؟ وی ناروا ده. وی ځکه ناروا ده چې بیا دغه قرآن اهانت کیږي، ځکه مړی خرابیږي، نو دا د قرآن بیزتی ده. نو دی وایي د علامه ابن صلاح شهرزوری نه روایت کوي، لا یجوز ان یکتب علی الکفن یاسین والکهف ونحوهما خوفا من صدید المیت. دی وایي بیا بحث کوي همداسې راځي، دی وایي فالاسماء المعظمه باقیه على حالها فلا يجوز تعریضها للنجاست. دغه نومونه یا قرآن دا معظم دی، باید احترام یوسی، دلته تعریض نجاست کیږي. والقول بأنه يطلب فعله مردود لأن مثل ذلك لا يحتج به إلا إذا صح عن نبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك وليس كذلك. وقد قدمنا قبيل باب المياه عن الفتح، د فتح القدیر نه نقل داسې کوي چې قرآن لیکل و اسماء الله تعالی په روپیو، په محرابونو، په دیوالونو، په پرشونو، دا ټول ناروا ده، ځکه احترام نه کیږي. نو چې الته ناروا ده، فالمنع ها هنا باولا ما لم يثبت عن مجتهد او ينقل فيه حديث ثابت. نو دا محترم ناروا دي، د قرآن بیزتی کیږي. نو ګوره محترم، زه به یو اسانه معقوله خبر درته وکړم. که چیرې موږ تاسې جامعه کې مړی لږ مردار راته ډېر مردار کړ، قرآن په شرع کې ورته میتته وایي، مړ ته میت وایي یا میتته ورته وایي، مرداره، یعنی دا یې معنا کیږي. نو که چیرته یو سړی مثلا ژوندی وي، په ژوندي سړي دغه رجایي واغوندي، موږ به د کفر فتوا پې باندې که سره له دې چې پاک ده، اما مړي باندې چې اچوي څوک هم څه نه وایي. الله پاک دې موږ مسلمانانو ته هدایت وکړي چې دغسې مفتعلو
او ناروا رواجونو نه خلاص او الله پاک دروغ جوړ